بسم الله الرحمن الرحیم. د پروټیکشن پرنسپلز یا د خوندیتوب د اصولو په اړه باندې خبرې کوو. پروټیکشن څلور اصل لري یا څلور پرنسپل لري چې یو په یو به د هغه پرنسپلز په اړه باندې خبرې وکړو. اول اصل د پروټیکشن چې دی په نامه د ډو نو هارم او یا پوره شکل دی avoiding یا avoid exposing people to further harm. د ضرر نه رسول اصل دی او باید هڅه وسی چې خلک له اضافي ضرر تاوتریخوالي ناوړه استفادې څخه وژغورل سي یا وساتل سي. دا اصل ټول بشري کارکونکي او هغه کسان چې پروټیکشن کې کار کوي هغه دې ته متوجه کی چې د دوی کارځای، د دوی اسسټنس او د کار محیط او ساحه داسې ترتیب، تنظیم او اسسټنس په داسې شکل باندې مخته ولاړ سي، مرسته توکیزه غیر توکیزه هر یو چې وي، ترڅو خلکو ته نور تاوان ونه رسیږي، خلکو ته نور ضرر ونه رسیږي. ځکه چې کم کسان چې دې خدمات ته مراجعه کوي هغوی مخکې له مخکې د مختلفو تاوتریخوالو، ستونزو، ځورونو او مشکلات سره مخامخ سوي، ځورېدل دي، انساني آفات، طبیعي آفات تجربه کړي دي. نو کاري محیط او د مرستو رسولو ساحات باید د دې باعث نشي چې دوی نور هم وځورول سي. ترڅنګ د دوی باید حمایت وسي چې د ځان ساتنه او د بعضو صحیح حل لارو یا کوپینګ میکانیزم څخه استفاده وکړي. او بل شی چې په دې ځای دې اصل کې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې د معلوماتو ټولول، رسول او ساتل هم په داسې شکل باندې وسي چې خدای نخواسته په وجه باندې ګټه اخیستونکي ته، د معلوماتو ورکوونکي ته، بینیفیشري ته، دوی ته کم تاوان ونه رسیږي. دوهم اصل چې دی هغه دا دی چې impartial assistance دی او یا ensure people's access to impartial assistance، یعنی مطلب ډاډ باید ترلاسه سي چې خلک بې له کم فرقه، تبعیضه و خدمات ته دی لاسرسی ولري. ټول هغه اقدامات باید په لار او په کار واچول سي چې ټول متاثره خلک، څوک چې اړتیا لري، چا چې ضرر لیدلی دی، څوک چې متاثره سوي دي، چې دوی ټول د خپل اړتیا وړ خدمات ته لاسرسی ولري. او د هر ډول تبعیض او محرومیت ننګه باید وسي، د قوانینو په رڼا کې باید د هغو مخه ونیول سي ترڅو خلک خدمات ته لاسرسی ولري. او ترڅنګ باید ډاډ ترلاسه سي چې د خلکو د ضرورت او د اړتیاو وړ خدمات ته دوی لاسرسی ولري. دریم اصل هغه دا دی چې protect people from physical and psychological harm، هغه harm چې arising from violence او یا هم coercion. نو په دې کې ټول اکټران، فعالین او کوم بشرپاله بنسټونه او کوم چې په دې برخه کې کار کوي، دوی باید له ټولو اقدامات څخه په استفادې کوشش وکړي چې ګټه اخیستونکي مراجعین له هر ډول تاوتریخوالي او حقوقي نقض څخه خلاص سي. ټول اقدامات، امکانات باید په کار واچول سي او د هغو څخه باید استفاده وسي چې ګټه اخیستونکي، مراجعین، بینیفیشري او د هغه منطقې متاثره خلک له هر ډول محرومیت څخه، جبر څخه، اجبار څخه دوی خلاص وي. او د ټولو امکانات څخه په استفادې باید هڅه وسي چې دوی خوندي اوسي، مسونه اوسي، د دوی وقار، درناوی پر خپل ځای وي او د دوی سره کومک وسي ترڅو د بعضې میکانیزمونو څخه صحیح استفاده وکړي چې موږ یې سیلف هیلپ میکانیزمونه بولو او یا هم بعضې کوپینګ میکانیزم. په دې برخه کې باید د دوی سره همکاري وسي.
آخري اصل چې دی هغه دا دی assist people to claim their rights. دا اصل بشرپالو متوجه کوي چې تاسو د خلکو سره د متاثر خلکو سره کومک وکړي ترڅو دوی خپل حقوق وغواړي یا ترلاسه کړي. په دې کې اول کار چې ډیر زیات مهم دی هغه دا چې باید خلکو ته انفارمیشن او اویرنس ورکول شي د خدماتو په اړه باندې او هم چې نه د دوی د حقوقو په اړه باندې ترڅو دوی په هغه باندې پوه شي. بل شی چې ډیر زیات مهم دی په دې کې هغه دا دی چې د خلکو سره د ډاکومنټیشن یا د اسنادو په ترلاسه کولو کې کومک باید وشي. کله چې دوی ډاکومنټیشن ترلاسه کړي د هغې څخه وروسته دوی د خپلو حقوقو غوښتنه کولی شي یا حقوق ترلاسه کولی شي. نو دا کار باید ترسره شي. او بل شی چې په دې اصل کې ډیر زیات مهم دی هغه دا دی چې د دوی سره کومک وکړي ترڅو دوی برته عادي حالت ته راوګرځي او د هغه ځورونې، فزیکي تاوتریخوالي، رواني ځورونې، ناراحتۍ او نورو ستونزو سره چې دوی مخامخ شوي د هغه څخه خلاص شي او حلني حالت ته راوګرځي. دغه څلور اصله د پروټیکشن اصول دي او دا نه یوازې پروټیکشن کې بلکې نن سبا په ټولو بشرپاله پروګرامونو کې د تطبیق وړ دي او ټول بنسټونه کوشش کوي چې د خدماتو د ارائه کولو په جریان کې دغه اصولو څخه مطلب پوره خیال وساتي، رعایت یې کړي او دې اصولو ته پوره احترام ولري. موږ تاسې یو بحث لرو په نامه د پروټیکشن مینسټریمینګ او یو بل بحث لرو په نامه د سنټرالټي اف پروټیکشن چې دواړه د دې څخه بحث کوي چې دا اصول نه یوازې د خوندیتوب په پروګرامونو کې بلکې په ټولو بشرپاله پروګرامونو کې د تطبیق وړ دي او هلته لارې چارې تشریح شوي واضح شوي څنګه باید دا تطبیق شي. پر پروټیکشن مینسټریمینګ باندې سنټرالټي اف پروټیکشن او همداسې د دغه اصولو پر جزئیاتو باندې پر روانو کلیپونو کې خبرې کوو. ښې چارې الله مل شه.